الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. مخی آیات مبارکہ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. آیات نمبر 106 د سورۃ توبہ 106 نمبر او 107 108 109 110 نمبر آیات پوری انشاءاللہ جدی آیاتن مبارکو تفسیر او جدی آیاتن ترجمہ داد ما قبل تتمدہ مخی آیات مبارکہ کی اللہ فرمائل چه اے زما حبیبہ جدوی صدقات وجوبی او استحبابی نفلی صدقات او هغه صدقات چې د هغه تعلق د وجوب سره دی چې هغه زکات دی دا قبول کا او دوی د پاره دعا وغواړه. اوس را روان آیات مبارکه کې اللہ جل جلالہ د درېمې ډلې ذکر فرمائی. د دې آیات وآخرون مرجون لأمر الله من خو تلاوت د دې آیات نه شروع کو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا دا نمبر راضی 107 نمبر نو د 106 نمبر نن زمون ترجمه ده. ربط د ما قبل سره داده چې دا تتمه د ما قبل ده او د توبې د احکام لاندې داخل ده. دا ځکه چې کوم کسان جهاد نه پاتې شوي غزوه تبوک نه
نو هغه الله په درې قسمه باندې تقسیم کړل. اول قسم د دې درې ډلو نه هغه خو سوچه منافقانو، د هغوی متعلق الله فرمایل مردو علی النفاق، دوی همیش په دغه نفاق او په دې ضلالت کې الله پرېښودي دي. مردو علی النفاق دا د اول ډلې متعلق حکم دی. چا چې ټول عمر په نفاق او بوزدلۍ او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د هغه د صحابو په دشمنۍ کې تیره کړې وه، چا چې د ټول عمر حصہ د نبی صلی الله علیه وسلم او د هغې د پاکو ملګرو په دشمنۍ کې تیره کړې وه، هغه خصوصا منافقان دي او د هغوی متعلق الله وړاندې وفرمایل مردو علی النفاق. دا یوه ډله شو. دویم قسم توبه ایستونکي خلقو، چانه چې دا کمزوري وشوه او راغلل سردار کونین ته مخې ته کېناستل او نادمین او خپیمان او خپو، د هغوی متعلق الله فرمایل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليه. دا د دویمې ډلې ذکر وشو چې دې ته ما تاسو ته عنوان درکړی پرون شپه. درېیمه ډله هغه خلق دي چې هغوی د هغوی توبه الله مؤخر کړه، وروستو یې کړه. دکې د الله جل جلاله ډېر لوی راز و. نو دې آیات مبارکه کې هغې ډلې درېیمې ته هم پکې اشاره وشوه. د دغې درېیمې ډلې تفصیل به انشاءالله هغه په وعلى الثلاثة لقد تاب الله على النبي الذين والمهاجرين حتى اذا ضاقت عليهم الارض آیات نمبر 118 کې به انشاءالله د درېیمې ډلې تفسیر هلته واورئ چې دې نه کم خلق مرادو د چا توبه مؤخر شوه. نو انشاءالله هغه تفسیر به انشاءالله بیا تاسې وګورئ. د درې کسانو متعلق به دا هلته بیا منګه د دې آیات مبارکه تفسیر ځکه چې هلته به مکمل یو ځای شي واقعه په هغې ځای باندې به د دې ډلې د دې درې کسانو اختتام د بیان وشي په آیات نمبر 118 باندې. نو د دې آیات مبارکه کې چې الله فرمایي نور داسې کسان دي چې وروسته کړی شوې د توبه د هغوی امر ثاني ته. نو د الله خوښه ده چې الله جل جلاله د هغوی متعلق څه امر رالیږي. هغې کې درې کسانو نه مراد کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه، بل مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، او بل ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. دا درې ګولان او طالبان د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د هغوی تفصیل به انشاءالله په آیات نمبر 118 کې به بیا هغه تفصیلي واقعه موږ بیانو که د الله جل جلاله موږ سره امداد شامل حالي او د الله رضا وه. اوس د دې آیات مبارکه ترجمه واورئ. وآخرون او نور داسې کسان دي مرجعونا چې رستو کړی شوي دي لامر الله، امر او حکم د الله ته هغوی رسته شوي دي، مؤخر شوي دي. اما يعذبهم یا خو به الله جل جلاله عذاب ورکي دوی ته، و اما يتوب عليهم او یا با رجوع پر رحمت سره وکړي الله په دوی باندې. دا الله وی زمون خوښه ده. عجیب واقعه ده د کعب بن مالک او مراره بن ربیع، ډېر عجیب او نادره واقعه ده. و اما يتوب عليهم او یا با رجوع پر رحمت سره وکړي الله پاک په دې ګلانو د جناب رسول الله باندې، او یقینا په اوشو رجوع د رحمت.
والله علیم حکیم، او اللہ جل جلالہ پویا و حکمت والا دے، ٹولی پیسلی ڈکی دا اللہ دا حکمت نوی. کتاسید کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، دا دی گولانو حالات بے اگوری. 50 ورځې په دوی باندې کم حال تیر شو، 50 ورځې. نو دا اللہ جل جلالہ ار فیصلہ ډکه د حکمتونو نوی. اللہ جل جلالہ ته خو ګران دی، کله کله خدای پاک امت ته داوی یو عبرت پریدي، داوی حالات چې څومره تکلیفونه ور باندې رال، لیکن غیږ د جناب رسول الله پری خود نه دا لوی تکلیفونه ور باندې راغلي دي په دې درې ګلانو باندې. خزا، بچی، ترور زامن، دوستان، ټول باز د دوی سره خبرې بندې. اوس دی آیات مبارکہ بس هغه به صرف اشاره می درته وکړه، تفصیلا بیان به ان شاء الله العزیز په آیات نمبر 118 کې کده الله جل جلاله مون سره امداد وی ان شاء الله کو به خیره. بس اوس دل ترازو هغه ډله اوله چې کوم ده، هغه ډله اوله چې ما تاسو ته کوم خودلې وا چې کوم تفسیر امام روح المعانی رحمه الله، امام علوسی رحمه الله، امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې د کومې ډلې ذکر کړو چې هغه ډله چې په اول سر کې خدای پاک ذکر کړی دا چې ټول عمر په نفاق او منافقت کې تیر کړي، خدای د هغوی یو شریرانه فیصله دلته ذکر کوي. اللہ جل جلالہ د هغوی حال ذکر کوي. لومبه د دې آیات مبارکه لگا لفظی ترجمہ اور بے بے تفصیل کو انشاءاللہ. والذین اتخذوا مسجدا، اگا کسان چی جوڑ کڑے دے دا جماعت دا پارا دا ضرر او دا کفر او دا پارا دا مسلمانانو پمینس کی دا جدائی را وستو دا پارا او د پارا د مرچه جوړولو د پارا د مسلمانانو چې دا غوی خلاف یو مرچه جوړه کی. دا چا جوړ کړو؟ الله. دا هغه کسانو جوړ کړو چې امیش د پارا په جنگ کې د الله سره او د الله د رسول سره پاتې شیو. امیش دشمنی د چا سره؟ د الله او د الله د رسول سره. په خوا د دینا دشمنان د رسول الله او اس خو خامخا دشمنان د رسول الله دی. دا سے کسان دی اللہ وی راضی بتا تو قسمون بخوری او وی باز زمونگا اس ارادہ نشتا پا دی جماعت سرا مگر زمونگا یوڑی رخ ارادہ دا اگا صحابہ چتللے نسی مسجد قباتا ندی زمونگ جماعت بنیز دی راضی دا منگ دی دا پارا جوڑ کرے دے. خدای پاکوی دوی دروغ وی، اللہ وی زگوائم دا ټول دروغ جن دی، انہم لکاذبون، دا ټول دروغ جن دی. دا دی آیات مبارکہ ترجمہ وا. ارکلا چی دا اللہ رب العالمین دا منافقانو قسمون بیان کرل او دا دوی مختلف قباحتون بیان کرل. اوز دا دوی یو بل قباحت بیانیگی. امام رازی رحمہ اللہ فرمائی اغا قباحت داد چکلا سرداری کونین جنابی محمد الرسول اللہ مبارک مدینی منوری لتشریف راوڑو. ندو حضور علیہ السلام یو صحابی دے داغنا مدا عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دیرا اولگی دلو جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمائل چی یا رسول اللہ پا کمزے چی تاڑم بے تشریف کی خود لو، پا کمزے بانی چی تاڑم بے تشریف فرماشوی یا رسول اللہ پا دیز مکہ باندی دا زما باغ دے غوارم چی پا دی باندی دا رب العالمین کور جوڑ کما.
جماعت تپاری وقف کم او پدی باندی مالا دو جماعت بنیاد کی دا عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا ډیر لوی قبیلی سره تعلق دے راو لگی دلو او د مسجد قباء بنیاد کی خودلو اللہ دی منگو تاسی ورطا بار بار بوتلے کی مسجد قباء دا دا حضور علیہ السلام لنبے جمعیت تے اسلام ہجرت پہ ہجرت کی لنبے جمعات دا حضور علیہ السلام دا جمعات مبارک صحابہ کرام تا مرگر تے اعلان کو چھے اے صحابہ کرام راشی او تمام ملګرو ته خبر اولی گلو چی تاسو ټول راشي د عمرو بن عوف ارمان پورا کوي د دې س ارمان دی بلډینګ جوړولنا بلکې د جناب رسول الله په ذبا د جمعه جوړولي غرض دی جمعه تیار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ودرېدو او صحابه کرام ورپسې منز اکڑو ټولو الحمدللہ حضور علیہ السلام ډیر زیات خوشحال شو دومره خوشحال شو چې انتہائی نوا نبی علیہ السلام مسجد قباء تیار شو جدی عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ تربوران دی داغی نام دا ابو عامر چې دا ډیر لوی راهب دی دا ابو عامر را اولگیدو پا زد عمرو بن عوف باندے جماعت جوڑ کو چی دا لکم خبر دا چی پیغمبر علیہ السلام با اس بداغی پا باغ کی او جماعت او ټول صحابہ اور ترازی نوراش تم جماعت جوڑ کا بس پا زد عمرو بن عوف کی والی چاگئے جوڑی زنشم جوڑا والے زم جماعت جوڑو عمرو بن عوف جماعت پا محبت دا جناب رسول اللہ کی جوڑ کرو ابو عامر راہب را اولگی دو پا زد او عناد کی دا عمرو بن عوف پا زد بانی جماعت شروع کو بس جماعت زر آل اخپل مرگری اخپلوان راجم اکڑل و عزت تاسی دا سنگ اخکارم دا قوم سردار خزیم پا کار دادے چی زما پا قیادت کی خلق راجم اشی زبل عدل تا اسیگم او عمرو بن عوف پا خلق پا دمر عزت باندی ادی دا غکری تا با خلق رازی او دا عمرو بن عوف جماعت تا مسجد قباء تا دا خلق و ادا سے رامات شو سیبا چا ارسلی پا دا کوشش کولو چی پا دی جماعت کی جناب رسول اللہ منز کڑے زبا کی منز ادا کما ابو عامر راہب لا اولگی دو ازم جماعت جوڑو جماعت جوڑ کو چی جماعت جوڑ کو پیغمبر علیہ السلام تا ہوئی یہ رجی دی جماعت بنیاد کے خورا سر شریک نشوئی خوص خو پکراتا منز راکا چی دا خلق و ترازی نبی علیہ السلام تا ہوئی دی جماعت تراشا اس دے تراشا منگ تا منز راکوا نبی علیہ السلام ورتا ہوئی چیزا اس پہ سفر روانم او چی بے دا سفر نہ واپس راشم زبستا جماعت تراشم انشاءاللہ سیویل انشاءاللہ زمون کل پیغمبر علیہ السلام اے موسیٰ علیہ السلام یو خبر کڑیوا سبا خلفز دی انشاءاللہ تنیرو شپگ میشتی اگی سفر اکرلو دا انشاءاللہ را خبر کیوائی خواہ دا زمان دا کلی پیغمبر امام مدارک زمان لوی مفسر دے حنفی مفسر صاحب دا کنز الدقائق اگر پخپل تفسیر کی لکلی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا اول چی اے ابو عامر راہبہ تاجی سو جوڑ کری دائے ونول چی دا جماعت جو کرے تاجی سو جوڑ کری او صد پارا مالا دعوت راکے زچ سفر نرالم انشاءاللہ بے بدر شمل بس پیغمبر علیہ السلام لاڑو بہرحال پدی کی منس کے غزوہ تبوک راغلا نبی علیہ السلام تبوک میدان تم لاڑو دی با بار بار جوابونا لے گل دی ابو عامر جماعتم جوڑ کو داغینم خو جوڑ کو دا ہر سے انتظامات مکمل دی پیغمبر علیہ السلام تپوس کی او ابو عامرہ صد پارا دی جماعت جوڑ کو
یا رسول الله زمون دی قسم پالاوی دی د پارم جمعه جوړ کړي دے چې کم صحابه کرام ضعیفان دی تللې نشي، کم صحابه کرام کمزوری دی بوډاګان دی مسجد قباء تللې نشي، دی د پارم دا جمعه جوړ کړو چې معذور خلق په دی جمعات کې پاسانه عبادت کوي. دا موي غرض دی، وای نورم اس کا غرض نشته، صرف واحد غرض هم دغه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و تفرمائی زچی کل سفر نراغلم بیا با انشاءاللہ گورو سرداری کونین میں تبوک تلاڑو، تبوک غزانہ چرا واپس شو رب ذوالجلال جنابی محمد الرسول اللہ تا وحی رالی گی اے زما حبیبا آغی جمعات کی منمکوا کم جمعہ چی ابو عامر راہب جوڑ کڑے دے اے زما حبیبہ اگا جمعات نہ دے اگا ستاسی خلاف مرچا دا اگی جمعات کی مسکوا کم جمعہ چی تا پخ پر لاس باندی دا اگا بنیادی خود دے دا عمرو بن عوف جمعات کی مسکوا اے زما حبیبہ اگا زیم پاک دے اگا جمعاتم پاک دے اگی جمعات کی صاحبی جمعاتم پاک دے اگی کی مسکون کم پاک دی دا اگی واحد ارادہ دا رب العالمین دا دین اشاعت دے او استاد سنت خورول دی التا مسکوا دغی جمعاتم ورزا دا جمعات نہ دے بلکہ دا مرچا دا استا سے خلاف منصوبہ تیارہ کرے دخا. اللہ جل جلالو کلچ آقائی نامدار تا وحی راؤلی گلا حضور علیہ السلام سرا موجود صحابہ کرام یو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ناستو سوگا دا حقا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ دے چد احد پا میدان کی دا جنابی محمد الرسول اللہ تر مبارک شہید کرلو حمزہ رضی اللہ عنہ دا اغا وحشی رضی اللہ عنہ دیکھا اغا وحشی بل صحابی تے فرمائل تالارشا اے عدی رضی اللہ عنہ عدی اغا صحابی دے چہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بورتا دعا کولا دویم دا عدی معن ابن عدی رضی اللہ عنہ دا ابو عامر راہب دا قبیلی سرا امیش بکل کل مخامخ جگڑے تم وطلو دی بورتا بار بار ویل او ابو عامر راہبا جمعاتی جوڑ کرے خطرناک دے زکا جنابی رسول اللہ ورتا توجہ نور کئی دا جمعات خطرناک دے دے ورتا مخ کے نمیلو اللہ پاک حضور تا فرمائی دا جمعات نہ دے بلکہ مرچا دا رنگ کئی. حضور علیہ السلام یو قول دا مظہری دا دے چپا دی کی علی سیب تو فرمائل بلال سیب تے فرمائل مان ابن عدی تے فرمائل حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ مبارکان تے فرمائل لارشی دا زے ختم کئی یو قول دا مدارک دا دے چورانی کئی وی سوزوئی او ڈیران ورباندی جوڑ کئی دا دا مدارک قول لے چو ڈیران ورباندی جوڑ کئی دا حضور علیہ السلام فرمائل رنگ کی ورد ختم کئی دا صحابہی کرام لار کلا چی دوی دی جمعات ورغلل ابو عامر راہب خیلدار آگے چو صحابہی کرام راغلل جنابی رسول اللہ بمرازی نور خدا غیر ارادہ خودتا معلوم ہوا اغیم پڑک کر رہی بلچہ زمان سب مقصد دے لکہ صحابہ خو لکہ چراغ الخان اس کارو شو کلا چدیرہ اور رسیدل فوراً وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخامخ پدی کے دروازہ لگی دلیوا وحشی پا جلال کی راگے پا زید دی باندی چی دروازہ کھولو کی وحشی وقت پا اڑان دیکڑا بلی ور سر اللہ کو دروازی لے دا سی گزار ورکو چی اگا بند دروازہ یو تنبا یو خواہ پرے وطلا بل تنبا بل خواہ پرے وطلا ابو عامر راہب ورتاواز کی خیل کوا دخدے کور دے وحشی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل پزان مور مبوروا پزان دی مور مجڑوا
پزان دی اهل عیال مجړوا من اصفیان د جناب محمد رسول الله یو من د خدای کورونه جوړو د خدای کورونه نړنګو فلهذا دا کور د خدای نه دی بلکې دی کی دشمنان د جناب رسول الله تربیه کیږي رانه شګوري غرب درب سره سیبا وی وحشی رضی الله عنه فرمایل چې د دیو دا جمعات په چونه باندې جوړ کړو چونه په هغه وخت د سیمټو نه مضبوط کار به کولو وای چې ار دیوال ته وحشي وي ما با دیکه ورګول وي داسې بروانو لکه سړی چې یو د پلاسټیک شته دیکه ورکوي غورځيږي وای چې پرې وتل وای ما ته علي شیر خدا و فرمایل علي رضی الله عنه وای راغه مال په دیوګه باندې لاس کې خدو چې مبارک دشه لوی قرباني دی وکړه وحشي وای ما د علي صاحب لاس چا پیرکو چې اے علي شیر خدا رضی الله عنه زمانه په دې کار خوشاله شي وای وی ما وتو فرمایل چې یا علی کم کار باندې چې ته او جناب رسول الله خوشاله شي پاغه باندې الله خوشاله وي و علی شیر خدا کدا کار ما د بهادرۍ کړي یا علی زما یو درخواست دی وی څه درخواست دی وحشي وی درخواست می داده چې د رب العالمین د رضا د پاره لومبه تماتا دعا وکا هغه وی یا رب العالمین وحشی سرا داس ملو شا چې وحشی دستانه خوشالی یا الله ته د وحشی نه خوشالی علی رضی الله عنه دعا وکړه وی دا دعای ولی وغوښته امام مجاهد رحمت الله علیه فرمای دا ځکه وی د پته ولګید چې د علي صاحب چې کله لري خوشاله نو دا تندې به د خپلانه ډک معلومېدلو وی دل چې همدغه موقع ده ځکه چې ما د ګل په شان دي تر په ډېر بې رحمانه انداز کې شهید کړی دی راشه همدغې وخت کې دعا وغواړه وی علي صاحب ورته وویل چې ستا کوم مقصد دی ای وحشي رضی الله عنه زه ور باندې پویم او زما در سره دا وعده ده چې جناب رسول الله ته لاړم نو هلته به ورته ویم چې یا رسول الله وحشي ته زما نه ډېره دعا د مغفرت وغواړه وحشي رضی الله عنه مبارک دا صحابه دوی را ولګېدل جومات و تړاد مسجد زرار ختم کو چې ختم شو دی باندې امام مظهری او واقعا ذکر کړی دا دا ابو صالح ابو محمد یوسف الصالحی د دې په روایت باندې یو واقعا مظهری ذکر کړی دا وای په دې جمعات باندې چې دا کم ځای اړنګ شو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منوره له تشریف راوړو نو د کم ځای مکی مکرمه نه چې واپس راغلو مونږه فتح مکه چې وشو بیا دا خړنګ شو او ډېر چا په کې غزل غرزول او ډیران ته جوړ شو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته فرمایل چې عاصم بن عدی رضی الله عنه وی ما ته نبی علیہ السلام فرمایل چې اے عاصم بن عدی پدی باندې کور جوړ کا وی ما ته فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خو کور شته زه ورته تیار نه یم زما خو کور شته دی او زه یم چې مجمع پدی باندې با یو بل کس ته هغه تبا د دې درخواست کو چې هغه ور باندې کور جوړ کی وی ما ته ویل چې څوک دی وی مال چې ثابت بن خرم رضی الله عنه دته به وی او دی ور باندې کور جوړ کی داغه د کورس مکه نشته ثابت بن خرم رضی الله تعالی عنه ته وی عزت ورته وایا عاصم بن عدی رضی الله عنه فرمایي ما ورته ویل چې دا چلو کا چې دغه زی باندې کور جوړ کا ځان وی هغه خنور خو یدل نه چیر دا بسنګ چلی بس وی خډه راکدا په دیوالونه تیراتاو کړل وړو کې غوندګي کورې په جوړ کو داسو چترې په جوړ کو د قجوري ورواچولو چتي ور باندې برابر کو دا ثابت بن خرم رضی الله عنه فرمایي چې واده مې وکړو د واده نه بعد نه خو راته زوی ملاو شو نه راته لور ملاو شو مړه وي داسې سپېرو کورو چې چرګه مې په هګۍ وکېنوله هغې اړو بچي رانه وړل وی ما ویل چې دا ځای ډېر خطرناک ځای دی وی زر مې دې خپل سامان ویستلو لاړم ته چې لرګه دا څه ګنده دی وی هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته وی حضور فرمایل چې په دې باندې به تر قیامته پورې بوټی نه شین کېږي دا ډېر خطرناک ځای دی الله اکبر خدای دې موږ او تاسې د امت اتفاق طرف ته راوبلي موږ خدای رابللي انما المؤمنون اخوه من په زور ځان د دینه جدا کو یو ته کافر بل ته کافر یو ته مشرک بل ته مشرک او د خدای مسلمانانو ربم یو دی قرآنم یو دی
احادیث هم د جناب رسول الله یو دي، جناب رسول الله هم یو دی، قیمت مو یو دی، او بیا موږ یو بل ته په جزئی مسایلو باندې کافر یو. خلق الله طرف ته رابلل پکار دی، د الله دین طرف ته. د خدای پاک جل جلاله نه خلق په څومره لرې ځای کې پراته دي. خدای وایي ما نه غواړئ، مخلوق لګیا دی غیر الله نه غواړي. الله وایي زه ستاسې رب یم، موږ مخلوق یو نه، ته خو یې خو دا نور خودي که نه. الله جل جلاله دی په موږ ورحمېږي. نو الله فرمایي والذین اتخذوا، هغه کسانو چې جوړ کړی دی دا جومات ضرارا د پاره د ضرر، و کفرا او د پاره د کفر، و نفا و تفریقا او د پاره د جدائی راوستلو، بین المؤمنین په منځ مؤمنانو کې ډله بازی جوړوله. غرض د دې جماعت نه دا دی. و ارصادا او د پاره د مرچی، لمن د پاره د هغه چا حارب الله ورسوله چې جنگ کړی دی د الله او د الله د رسول سره. دی باندې یو مفسر لیکلی چې مراد د دین څوک دی، فرمایي چې د دین مراد ابو عامر راهب دی. تاسې به اوس وایي چې دا ابو عامر راهب به څه شلو، او دا څوک غسیل الملائکه حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ. دا ابو عامر راهب د حنظله رضی الله عنہ پلار دی. الله اکبر. حنظله غسیل الملائکه، د چا غسل چې ملائکه وکړو، دا ابو عامر راهب دا پلار د حنظله دی. وګوره پلار ته وګوره او زوی حنظله ته وګوره. جناب رسول الله په جنازه کې په دوو ګوتو روانو. حذیفه بن یمان وی زه ورته رالم چې یا رسول الله پنج ولګوئ. ما ته وفرمایل چې وا حذیفه بن یمان تعالی پته نشته؟ وی مال چې نه. وی د حنظله جنازې ته او یا زره فرشتي د اسمان نه راکښته شوي دي، لاندې ځمکه باندې ځای نشته. یو روایت دا دی چې لاندې ځمکه ټوله فرشتو نیولې ده، زه قدم په خپل ځای باندې نشم کېښودلی، دومره فرشتې راغلي دي چې تاسې ته که لیدلې نو ټول به حیران شي ورته. هغه حنظله هغه دغه مقام دی. ابو عامر راهب د جناب رسول الله خلاف جماعت زرار جوړی. وګورئ د الله نظام ته. دا ابو عامر راهب د اسلام رانوړو. دلته دې کو د اشاره و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله ورسوله. وی د اعلان کو دی ابو عامر اعلان کو چې په کم ځای د دنیا په ګډ ګډ کې د جناب رسول الله دشمن وي نو هغه به زما دوست وي. الله اکبر. کم ځای کې چې خلق را پاسېږي او د پیغمبر خلاف تور را اخلي، زه به په صف اول کې ودرېږم. ان تر دې پوری دشمنی کوله چې د دې ځانه جنگ خلاص شو نو حنین ته ځان ورسولو. دی ابو عامر راهب حنین کې د جناب رسول الله خلاف جنگیدلو. هغې ځای کې چې مسلمانانو فتح وموندله، کافران په شا لاړل، ابو عامر راهب په مخ را کېښودل، ځان ته دا مخ والو په لار روانو. چا ورته ویلې کوم خوا ځې؟ وایي زه شام ته چې زما سترګې د جناب رسول الله سره ونه لګي. خوښ مې نه دی. وایي العیاذ بالله من ذلک. وی شام ته لاړو، خدای ورباندې بیماری راوستله، د پم بیماری ورباندې الله ولګوله، سپي غونده کې به ځان داسې به شو کولو. بس هملته په شام کې لاړو، ختم. او حنظله متعلق الله څه وایي؟ ای پیغمبره د دې غسل انتظام مونږ کړی، تطبیقه مو اوسه. غسیل الملائکه ورته وایي. الله فرمایي و ارصادا لمن حارب الله، او د پاره د مرچی د هغه چا چې جنگی کړی د الله سره او د رسول الله سره من قبل د دینه مخکې. ولا یحلفن، خامخا به قسمونه خوري د ابو عامر راهب. د څه قسم بخوري؟ ته ورته وایې دا جومات سله جوړ کړی دی. وی ان اردنا، یرجی زمون خو اس اراده نشته الا الحسنى، مگر زمون د خیر اراده ده، دا مونږ دي ضعیفو کسانو د پاره جوړ کړی. والله یشهد، الله پاک گواہی کوي، انهم لکاذبون، خدای وی دا دروغ جن دي، دروغ وایي.
معذور ته نه جوړ کړي، ضرر ته جوړ کړي. لا تقم فی، اوس ورته الله سوی مودریګه په دې جمعات کې نننا ابدن امیش د پارا دی باندې ودریګه ما. لمسجدن حقدار د ودریدو هغه جمعات ته الله وی اسس علی التقوا چې بنیاد ایښودلی شوی د هغې په تقوا باندې چې مسجد قبا ده. حدیث پاک کې راځي، دا حدیث هلته لیکلی ور باندې مسجد قبا باندې دواړه طرف باندې لیکل، درې ځای لیکلی ور باندې. فرمایي هغه څوک چې چا په کور کې غسل او اودس وکړلو او مسجد قبا ته راغی، جناب رسول الله فرمایي هغه دپاره د یوې عمرې ثواب دی. حدیث د ابن ماجه را نقل کړی ور باندې، درې څلور دروازو باندې چار چاپېره ور باندې لیکلی دی. الله دې موږ او تاسو بار بار وښیي. کال په کال لاړ شم ورته ودرېږم او داسې ډېر زیات خوشحاله شم. نن مې دا آیات مبارکه کې نور تفسیر مزړو خو ټیم کم دی. الله جل جلاله فرمایي مه ودرېږه په جماعت زرار کې، ودرېږه په هغه جماعت کې چې بنیاد یې په تقوا بنا دی. من اول یوم احق، د اولې ورځې نه حق ډیر لایق دی ان تقوم فيه چې ته ودرېږي په هغې کې، فيه رجال په هغې کې سړي دي او په دې کې زناور دي. دغسې ورسره ولګوئ، دې کې سړي دي پته ولګېده چې متبع د شریعت د جناب رسول الله وي نو هغه سړی دی، او چې د جناب رسول الله د سنت برابر نه نو ځان له دې وګوري چې زه به څه شی یم. الله ورته وایي دې کې ستا محبان عاشقان ولاړ دي او دا ټول سړي دي. ښه خدای ورته سړي وویل، او چې خدای چاته سړی ووایي مړه سړی خو دغه دی چې خدای ورته سړي وایي. یحبونا خوخوي هغوی دا خبره ان یتطهروا چې ځان پاک کړي د بدعاتو رسوماتو شرکیاتو نه. صحیح شو. والله او الله جل جلاله يحب المطهرين، الله خوخوي ځان پاکونکي. افمن اسس بنيانه، آیا پس هغه څوک چې بنیاد ږدي د آبادۍ علی التقوا په پرهیزګارۍ سره، من الله د الله نه، ورضوان او په رضا د سره، خیر غوره دی امن هغه څوک اسس بنیانه چې بنیاد ایښودی دی د آبادۍ خپل علی شفا په غاړه باندې جرفن د هغه کمر هارن چې هغه را رڼېدونکی دی را پرېوتونکی دی. الله وی دا برابر د هغې چا سره چې هغه بنیاد ایښودی دی په غاړه د اور او په نړېدلي کمر باندې. فانهار به فی نار جهنم، پس پریوتلو په دې سره په اور د جهنم کې. ابو عامر راهب والله لا يهدي القوم الظالمين، او الله لار نخي قوم د ظالمانو ته. لا يزال بنيانهم الذي همیشه به وي دا آبادي د دوی هغه چې دوی جوړه کړې ده بنور الذي بنوریبت جوړه کړې ده شک، هغه آبادي د دوی به همیش دوی په شک کې پراته وي او د آبادي د شک د دوی فی قلوبهم دغه شک د دوی زړونو ته الله غورځولی دی. الا هغې وخته پورې به وي ان تقطع قلوبهم، مگر که ټوکړي ټوکړي شي زړونه د دوی، خو دا شک به په زړونو کې پراته وي. الله وي والله علیم حکیم، او الله پوی دی او ټولې فیصلې ډکې د حکمتونو نه دي. اللهم صل وسلم على النبي الامين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.